د میزان شپږمه د افغانستان او جمهوریت ساتلو یوه اساس او برخلیک ټاکونکې ورځ ده چې په ټول افغانستان کې به خلک د راتلونکي ولسمشر د ټاکل کېدو دپاره خپلې رایې وکاروي. که څه هم ټاکنو ته د ګوتو په شمېر ورځې سته، حکومت د بشپړ امنیت او طالبانو د هر ډول بریدونو ګواښ کړی دی. خو د هلمند دغه ډله مدني پالان له خلکو غواړي چې په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او له طالبانو هم غواړي چې د ټاکنو په ورځ له هر ډول تاوتریخوالي لاس واخلي. پر ټولو افغانانو باندې دا غږ دی چې په دې ملي پروسه کې ګډون وکړي او په ضمن کې زموږ ګاونډیانو ته هم دا وښیي چې موږ دیموکراسي غواړو او په ټاکنو کې پراخ ګډون غواړو او د سولې غوښتونکي یو او په ضمن کې پر حکومت هم غږ کوو چې ټاکنې باید د بحرانو خواته ولاړې نه سي، شفافې وي. د هغو طالبانو څخه مننه ده او غوښتنه دا ده دغه وروڼو طالبانو څخه چې په دغه یوه ورځ کې دي دغه بریدونه بند کړي چې عام خلک په خپل رایې استعمال کړي. مدني پالانو د دې خبري ناستې پر مهال د حکومت او له ټاکنو کمیسیون څخه هم غوښتنه وکړه چې په تازه نیول سوو سیمو کې دې خلکو ته د رایې ورکولو زمینه برابره کړي او امنیت یې هم خوندي کړي. دوی وایي که په ټاکنو کې خلک پراخ ګډون ونه کړي خپل حق هم نسي ترلاسه کولی او تل به د ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان وي. او د ټاکنو د کمیسیون څخه او بالخصوص د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده کومې سیمې چې اوس تازه د امنیت تر پوښښ لاندې راغلي یا د دولت تر پوښښ لاندې راغلي دي، انتخابات کمیسیون باید چې خلکو ته د رایې مرکزونه ایجاد کړي او هغه خپل د رایې د ورکولو څخه برخمن سي. چې موږ تاسو یو ملي پروسه مخته لرو چې هغه ټاکنې دي، دا زموږ تاسو سرنوشت ټاکي. دا موږ تاسو دغه ته هڅوي چې څنګه کولی شو خپل حق څخه سبا دفاع وکړو، خپل حق وغواړو. نو په همدې خاطر باندې موږ پر ټولو افغانانو خصوصا هلمندیانو باندې غږ کوو چې نر و ښځې راووځئ او په دغه ملي پروسه کې خپل د خوښې کاندید ته هر هغه څوک چې مو خوښ رایه ورکړي. راتلونکو ټاکنو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي چې د جمهوریت ساتلو په موخه به افغانان خپل راتلونکی ولسمشر ټاکي. د ولسمشر دغه څوکۍ ته 13 کسانو ځانونه نومولي چې هر یو یې له خلکو څخه د رایې اخیستلو دپاره بېلابېلې ژمنې هم کړي دي.